ومال وسوسه لګي چې په خپل باندې نشم ویلې. حدیث کې رئیس صحابه راغله یا رسول الله ومنګ له باج دې کارونه دي مشکات کې روایت دي چې تر دغه تذکرہ نشو کولای په دې باندې الله تاسو نه لري شنو لا اله الا الله وایا د سوره حدید ابتدایي آیتونه وایا او دغشن اعوذ بالله وایا لا حول ولا قوه الا بالله او د شوي چې الله رب عزت ما په دې باندې نه لنیش. وېزنه خلک مونږ ډیره تیس کې بیا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نوري څه خبره شي فائدہ نه شي ویلې. نو کله چې به تور مثال د شو امام بشه ته مونږ کې چې نه بس اذکار پورا کولای شي نه بل به د شړې به بالکل سره مونږ نه دی پکار. دا خو الله سره د مناجات خبره ده. ابن قیم شه فرمایي دوه ځینو کې سړی د الله مخې له ودرېږي یو په دې منځ کې او بل په میدان د حشر کې. ته چې دنیا د اسی وزیر یو رئیس سره ودرېږي څومره په احتمام باندې خبره کوي او صفا جامع دی غوښې دی لوی مولا او سید خالته ولاړې ډیر په ادب احترام باندې سره به مونږ کې واجزي چې کوم د رسول الله حدیث معلومه شوی ده. امام الحديث الباني شپ دې باره کتاب لیکلی صفات الصلاه نور علماء لیکلی او شیخ دې باره کتاب لیکلی منځ حدیث پرانا کی هغه له رجو بکار ده. نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا وفات دی په دې وخت کې دا وفات شو چې د اثر مبارک ما په دې غي کې د سینې په منځ کې لیکن دا درودونه چې د ورسې د ملائکه په واسطه باندې ورسېږي زموږ د مابین کې د ملائکه د الله د خونه ولي رحمت دی. نور هغه د برزخ ژوند جدا دی د دنیا ژوند جدا او د آخرت جدا. د دنیا نه داغه مسله کټ شوی ده او د قشن د ټولو مړو بلکې فتاوی ته ترخانی کې دایره کړی دي چې د فقه حنفي فتاوا را وی چې کوم سړی دا خبره کوي چې ارواح د بزرګانو د جمعې په شپه په بل شپه باندې راځي د دنیا د حالاتونو خبرېږي وی دا سړی په قران کریم باندې کافر دی. دا خبره نور لاړه غي دین نور ختم شو الته بل ژوند دی او په قیامت کې بل ژوند دی او کوم چې دا رسول ورته کې د ملائکه په واسطه باندې وډیر ګناګار مکه اعمال د شوګ رب العالمین من جهنم نه بچ کی بس الله له بسې معنا باندې توبه وباسه او ذکر رب العالمین کو معاذ بن جبل فرمای ما من شيء انجى من عذاب الله و ايچ شي چې سړی رب العالمین د عذاب نور باندې بچ کی شي په نسبت سره د الله ذکر رب العالمین کو په دې ټول ذکرونه کې بهترین ذکر د قران تلاوت دی. رسول الله فرمایي به داخله کرمان کې د قران بل اوچت کړي د قران تلاوت ډېر کوا. ودا بعض خلک معجزې لیدل عذاب قبر شي ذکر شوی مې امریکا دا ناروا دي غلط خبره مسلې دي. د موسی عليه السلام تصویر جوړ کړي دي د صحابه تصویرانه جوړ کړي اهل علم په دې باندې فتوی کړي دا چې دا جوړولم ناروا او قتلم ناروا. چې سړی په قران او حديث باندې عبرت ولې دا شرط بری شیډل میډل باندې عبرت نه اخلي بلکې بدی کې غلطه تذکره او سره بل دا غدا د ایرانیانو جوړ کړي شیګانو چې کله د عذاب قبر شړې تاسو ګورئ نو په دې خوا کې سره روح هم روان دي. د خلکو دا خبره کې چې ګور دارو د خلکو د حالاتونو خبرېږي ویني دا ویني نو ایسه بده کې به نور د خلکو عقیده ګډي وړي شي. د عبرت اخصل د لپاره موږ تاسو رب العالمین د دوه شنه پر خودري دي چې قران او سنت دي چې په دې سره برابر نشي نه بده شډي برابر یې نه بل شنه بوله د فرض نورسه د غوته او چتول خو کې نشته نفسي دې کې به دا خبره ده چې دا الله اکبر سره یو استغفر الله. نباز علماء دا خبره ذکر کړې ده عبد الله بن عباس فرمایي بخاری کې روایت د نبی صلی الله علیه وسلم د منځ اختتام موږ په تکبیر باندې معلومه وو. بعض خلک درته کې تکبیر نه مراد الله عظمت د استغفر الله ویل لیکن په بل طرف باندې شیخ عبد العزيز نورستاني رحمه حفظه الله دې باره کې مجموع رسائل کې مستقله رساله لیکلې ده چې کله سړی مګرځي سلام مګرځي سړی دغه نه ورسته به الله اکبر دغه نه ورسته به درې کله استغفر الله ویل. ولباس علماء دا و چې نه الته نفس استغفر الله راغله خو بنا بر هر تقدیر مسله اختلافي ده لیکن عبد العزيز به دا خبره ذکر کړي چې سړی الله اکبر وې دا بهتر دی په نسبت سره استغفر الله ویل او دغه به ډېر جوابات کړي دي چې کوم هغه دوه روایت راغلي دي. د مقام سنت چې سړی متصل وي کې د مقام فرض منځنه بعد اذکار فرید نه اذکار راغلي دوباره صلات المکتوبه. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دوباره صلات المکتوبه دا معنا ده چې د مانزه په اخر کې د اخري قاعده کې به ټول ته پوره کوي ولې بعض د اذکار چې کله سلام وګرځي دغه نه ورسره پوره کې به سنت کوي. سنت کول دا به پکور ډېر بهتر دي د سینې ټول به یې ځبان اخلاص کې عمر رضی الله عنه یو سړی ورید هغه چې اوچت جګ شو د اذکار نه مخ کې جامینه ونه وخت کې د بخاری خلک رب العالمین برباد کړي په دغه عمل باندې الله برباد کړو. رسول الله د خپل سر مبارک اوچت کې او عمر رضی الله عنه له سب واسطه باندې الله حق کار کوي او حق له تر رسیدلې حقیقت دی چې اول سړی منځو کې فرض دغه نور سره به اذکار به سنن نوافل جسم ته کوي وای کا مسله باندې ان شاء الله پوه شوي. یو سړی پاتې وای یا ډوړی چې ساری مرز ولړي کنه شایبه دا مسله ځان له به خبره ده چې مرز نقل کیږي کنه نقل کیږي. ډاکټران صاحبان دا خبره کوي چې دا نقل کیږي خو محمد رسول الله فرمایي چې نقل کیږي. موږ د خپل حکیم او د خپل امام او د خپل مشر محمد صلی الله علیه وسلم بشیر روانیو هغه فرمایي نقل کیږي نه موږ وښینه نقل کیږي دوی دی وایي چې نقل کیږي. نو دا قشن یو سړی یو ملګری ورته ویل یو سړی وې زما دا وښه د کی خارج راګدل دا کې نور سره پریدم بیا غول دا مرز ورجی رسول الله ورته په اول کې دا مرز چاره وستو الله را وستو نو دلیل به دې باندې چې په نور کې د الله را وصل کړي نو د نبی صلی الله علیه وسلم د حکم موافق به دې کې دا مسله شته دی نه د الله رب العزت
سپارښت په کوم عمل سره کیږي ان په کوم اسکار بس الله دعاګانې غوړو د رسول الله د سنت برابر عمل کوا الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم